د 219 عمري قول اردو څخه د ملي دفاع وزارت مرستیال لیدنه. ملا فاضل مظلوم د ملي دفاع وزارت مرستیال د یو رسمي سفر په ترڅ کې کندوز ولایت ته راغی او د دې ولایت د 219 عمري قول اردو اداري او تخنیکي برخو څخه یې لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې چې د دې قول اردو مسؤلینو یې ملتیا کوله، د نظامي تجهیزاتو ګڼ شمېر پوځي ټانکونو چې تازه ترمیم شوي ولیدل او ژمنه یې وکړه چې د 219 عمري قول اردو په لا تجهیز کولو کې به پوره همکاري وکړي. په کندوز ولایت مقام کې میاشتنی پراختیایي غونډه ترسره شوه. دغه غونډه د ولایت مقام مرستیال مولوي حبیب الرحمن صاحب په مشري جوړه شوه. مولوي حبیب الرحمن صاحب په کندوز ولایت کې د هر ډول پراختیایي پروژو څخه د ملاتړ ترڅنګ زیاته کړه چې هر ډول اقتصادي او پراختیایي پروژې د هیواد د ابادۍ لامل ګرځي. په ورته مهال کې د سکتوري بنسټونو استازو ژمنه وکړه چې د خپلو فعالیتونو سره سره به په پراختیایي او اقتصادي پروژو کې پوره همکاري وکړي. د قلعهزال ولسوالۍ مسؤلین وایي چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره د دې ولسوالۍ قومي مشرانو سره لیده کاته وکړه. په ورته مهال د قلعهزال ولسوال مولوي عصمت الله اسامه د یادې ولسوالۍ ولسونو ته وویل چې د افغانستان اسلامي امارت حکومت تل هڅه کوي څو وګړو ته په هر برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.